بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربان دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د نړۍ په کوم ځای کې هم دیره دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ ګام د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیان موضوع ده د جنګونو پایلې او دریم جهاني جنګ. ګرانو وطنوالو، هسې خو په تاریخ کې په دنیا کې په مختلفو وختونو کې مختلف جنګونه شوي دي، خو زه به په ټولو جنګونو باندې بحث نه کوم او هر هغه جنګ باندې به لږ ډېر بحث وکړم چې کوم زموږ د ګران وطن افغانستان سره اړه لري. هر کله چې په کال 1834 کې شجاع الملک د انګریزانو او د رنجیت سنګ په کومک په کندهار ورخت او دوست محمد خان د خپلو وروڼو پوردل خان او رشیدل خان چې د کندهار حکمرانانو کومک له کندهار ته لاړو، نو شجاع الملک خو ماته وخوړه او د شجاع الملک د فوج انګریز کماندار جیکب جوبل د دوست محمد خان په لاس کې بندي شو. نو په دغه وخت کې په کابل کې نور دومره فوج نو چې د پیښور ساتنه کړې وي. نو د انګریزانو د پلان بی مطابق رنجیت سنګ په پیښور وروخت او د پیښور حکمرانان د دوست محمد خان وروڼه سلطان محمد خان او یار محمد خان جلال آباد ته راوتښتېدل او د کوزې پښتونخوا پښتانه رنجیت سنګ ته په ځای پرېښودل. او دغسې دا د دې جنګ پیله وه چې د لر او بر پښتانه د تل لپاره د یو بل نه جدا شول. چې بیا ورله په کال 1893 کې امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ په شکل کې کاغذي شکل ورکړو او اشرف غني ورله عملی شکل په هغه وخت کې ورکړو چې کله په ډیورنډ ازغن تار ولګېدو او په افغانانو پاکستان د ویزې قطغنونه کېښودل. په کال 1914 کې اولنی جهاني جنگ شروع شو چې پایله دا شوه چې د ترکیې سلطنت عثمانیه دړې وړې شو او له منځ نه لاړو. عربي هېوادونه د لارنس اف عربیا د سازش په وجه په برخو کې وویشل شول او انګریزانو ټول عربي هېوادونه ځان ته په ګوډو کېنول. اولنی جهاني جنگ نړۍ بدله کړه. دا جنگ د روسیې د انقلاب، د المان د امپراتورۍ د سقوط او د هابسبورګ سلطنت د سقوط لامل شو او دا په اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د سیاسي نظم د بیا رغونې لامل شو. په کال 1939 کې دویم جهاني جنگ شروع شو چې په کال 1945 کې پای ته ورسېدو. جرمني په دوه هېوادونو مشرقي او مغربي جرمني کې وویشل شول. برتانوي استعمار سره د ملګرو جنگ خو وګټلو، خو برتانیا دومره کمزور شوې وه چې نورې د هندوستان په شان دا دومره لوی وطن خپله کالوني نشو ساتلی. نو پرېکړه یې وکړه چې د هندوستان نه وځي، خو په منځ به دوه ټوټې کوي. نو پایله دا شوه چې د قبر په غاړه ولاړ د برتانوي استعمار د خټې نه د هغوی ناجایزه او حراموني اولاد پاکستان راووت چې هغه د افغانستان، بلوچستان، سند، هندوستان او د بنګالیانو په پردې ځمکه جوړ شو. دویمه نړیواله جګړه د بشر په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ جګړه وه چې له 500 څخه تر 15 میلیونونو پورې تلفات یې منځته راوړل چې ډېرې په شوروي اتحاد او جرمني کې ملکي وګړي وو. وروسته له هغه چې په هیروشیما او ناګاساکي باندې اټومي بمونه وغورځول شول، د کال 1945 کال د مای په 8 جرمني تسلیم شو. جاپان د سپتمبر په 2 کال 1945 کې تسلیم شو او دغسې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. خو دې جنګ څه مثبتې اغېزې هم لرلې چې د جګړې په پایله کې رامنځته شوې وې. د برتانوي استعمار په شان د یو ستونزمن حکومت ماتې، د بې عدالتۍ اصلاح، د ټکنالوژي او طب په برخه کې پرمختګ او د بیکارۍ کمول شامل دي. خو د دې جنګ منفي اغېزې دا وې چې د جګړې په پایله کې د ژوند ضایع کول، د ښارونو او چاپیریال ویجاړول او د انسانانو کړاوونه شامل دي لکه مرګ ژوبله، جنسي تاوتریخوالي، د خوراک نشتون، خفګان، احساساتي اغېزې، ناروغۍ او معذورۍ
د جګړې ځینې ډېر ګواښونکي فزیکي پایلې وې. په کال 1939 کې د پاکستان او د هندوستان په منځ کې په کشمیر جنګ وشو. پایله دا شوه چې پاکستان د هندوستان د کشمیر یو کوچنۍ برخه ونیوله. په کال 1965 کې د هندوستان او د پاکستان په منځ کې جنګ وشو. پایله دا شوه چې د فیلډ مارشل ایوب خان دولت د ستونزو سره مخامخ شو او د ذوالفقار علي بوټو د ګوند پاکستان پیپل پارټي جوړولو ته لاره هواره شوه. د کال 1968 د عرب اسرائیل جنگ پایله دا شوه چې کومې علاقې ملل متحد اسرائیل ته په کال 1948 کې ورکړې وې، نو د دې جنگ وروسته اسرائیل د عرب هیوادونو نه 200 سلنه زیاته ځمکه تر خېټې لاندې کړه. په کال 1901 کې په مشرقي پاکستان کې د کورنۍ جګړې په وجه د هندوستان او د پاکستان په منځ کې هم جنگ اونخت چې پایله دا شوه چې د نیمې نه زیات پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو او د پاکستان 93,000 فوجیانو په ډاکا ریس ګراوند کې خپل پتلونونه پرېښودل. په افغانستان کې 10 کاله د شوروي اتحاد په ضد د جنگ په پایله کې شوروي اتحاد له منځه لاړو. د یو هیواد نه 15 هیوادونه جوړ شول. د مشرقي یورپ ټول هیوادونه د شوروي اتحاد د تسلط نه آزاد شول. وارسا پیکټ له منځه لاړو او ناټو نور هم پیاوړی شو. د عراق او د شام د جنگونو په پایله کې داعش منځته راغی. په افغانستان کې د کال 2001 د امریکای، ناټو او د هغوی د اتحادیانو د یرغل نه وروسته د دنیا په دویمه نوې جهاني لوبه کې دوه ګروپونه منځته راغلل: امریکا او د هغوی اتحادیان، ناټو، یورپ او هندوستان یو اړخ ته دي، روس، چین، ایران، پاکستان او ترکیه بل اړخ ته دي. خو د ننني نوې حالاتو په رڼا کې په دې ګروپونو کې څه ډېر بدلونونه روان دي کېږي. پاکستان په دوه بیړو باندې خپې ایښې دي او څوک چې په دوه بیړو خپې ږدي نو هغه به په منځ شلیږي. عربي هیوادونه هم اوس راویښ شوي دي چې د چا سره به په ډاګه ودرېږي. د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر وایي کله چې د هر یو پاکستاني د امنیت او تحفظ خبره راشي د یو پاکستاني لپاره به دوی ټول افغانستان تباه کړي. خو چې د پاکستان د حرامیتوب په وجه چې زموږ 2.5 میلیونه افغانان شهیدان شوي دي نو زموږ قیمت دومره ارزان دی چې د تپوس هیڅوک نشته. نو که د یو پاکستاني په سر پاکستان ټول افغانستان تباه کوي نو آیا زموږ د افغان ولس د حق نه جوړیږي چې د 2.5 میلیونه افغانانو په بدل کې په پاکستان وشو او پاکستان تباه او برباد کړو؟ خو د بده مرغه اوس هم د افغانستان په ټلویزیونو د افغانستان یو خاین چې د ګلبدین حکمتیار په اخور لوي شوی دی او اوس د طالبانو په توبره کې خوله ورکړې ده، شپه ورځ د پاکستان په صفتونو نه مړیږي او وایي چې زموږ سره پاکستان ډېر کوبکونه کړي دي او افغانانو له پکار دي چې د پاکستان شکریا او مننه ادا کړي. خو د بده مرغه اوس یو ځل بیا په اسمان د دریم جهاني جنگ ورېځې راخورې شوي دي. د اسرائیل او حماس په منځ کې جګړه، د روس او د یوکراین په منځ کې جګړه، د روس، یورپ او د امریکې په منځ کې شخړې، د چین د تایوان سره ستونزه، د هندوستان، د پاکستان او د چین سره ځمکنۍ ستونزه، د جنوبي چین د سمندر ستونزه، د پاکستان او د افغانستان په منځ کې د ځمکې جګړه، دا ټولې داسې ستونزې دي چې د دریم جهاني جنگ لامل کېدای شي. د دې نه پرته روس وایي چې موږ به د خپلو اشغال شوو ځمکو که هغه د یوکرین سره دي، که د مرکزي ایشیا هیوادونو سره دي او که د بالټیک هیوادونو لاتویا، هستونیا او لیتوانیا سره دي، نو د هغې پوښتنه به موږ حتما کوو، تر دې چې د امریکې سره د الاسکا ایالت خبرې هم کوي. په 24 د جنوري کال 2024 کې د برټانیې د فوج مشر د انګلستان اتباعو ته خبرداری ورکړو چې د 20مې پېړۍ د لویو شخړو په کچه د 21مې پېړۍ د جګړې لپاره چمتو شي. په لندن کې د زغروالو وسایطو په نړیوال نندارتون کې د وینا پر مهال جنرال سر پیټریک سانډرز وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د راتلونکو شخړو نښه ده. هغه زیاته کړه چې اوکراین ډېر زیات مهم دی او خبرداری ورکړو چې د تیرو جګړو درسونه باید په یاد کې وساتل شي مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي. نو پکار ده چې هر ورځ د برټانیې اتباع باید چمتو وي. نو په داسې حالاتو کې که دریم جهاني جنگ شروع شي نو د ډېرو هیوادونو جغرافیې به بدلې شي، په ځانګړې توګه د پاکستان، ځکه چې پاکستان په پردې ځمکه پروت دی. خو که داسې حالات جوړ شي نو آیا موږ افغان ولس او افغان وطن دې ته چمتو یو چې موږ به د اباسین او د مارګرې د غرونو پورې په خپله ځمکه ورځو؟ او که د ظاهر شاه په شان به پاکستان ته خبرونه لیږو چې تاسو خپل فوج هندوستان سره د جنګ لپاره بوځئ او موږ به درله ډیورنډ لاین ساتو؟ که درېیمه
نړیواله جګړه شروع شي نو څوک به د چا سره ملګرتیا کوي. که موږ د یوې بشپړې نړیوالې جګړې په اړه وغږیږو نو د نړۍ ډېر نظامي ځواکونه به یو اړخ ته کېدو باندې مجبور شي، لکه متحده ایالات، ناټو، شاید فلپاین، سویلي کوریا، جاپان، اسرائیل او ځینې نور لویدیځ پلوه غیر ناټو اروپایي قدرتونه به یو اړخ ته وي او چین، روس، شمالي کوریا او ایران به بل اړخ ته وي. د درېیمې نړیوالې جګړې پایله کېدای شي دواړه ملکي او نظامي د میلیونونو مړینې لامل شي. عصري جګړه به ډېره زیاته ویجاړونکې او حتی دودیزې وسلې کولی شي لوی زیان ورسوي. خو که چېرته درېیم نړیوال جنګ اټومي جګړې ته وغځېږي نو پایله به نوره هم ډېره زیاته ویجاړونکې وي. خو د دویم جهاني جنګ نه وروسته برطانوي استعمار له منځه نه لاړو. په دنیا کې کالونۍ ختمې شوې. جرمني په دوه برخو کې وویشل شو. هندوستان ټوټې شو. امریکا او شوروي اتحاد دوه د زبرځواکه هېوادونو په حیث د دنیا په نقشه راڅرګند شول. په دنیا کې سوړ جنګ رامنځته شو چې د یوې ډلې مشري امریکې او د بلې ډلې مشري شوروي اتحاد کوله. نو داسې ښکاري چې درېیم جهاني جنګ نه وروسته به اوسني درې زبرځواک هېوادونه امریکا، روس او چین به د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي او جغرافیایي بدلونونه به هم راځي. په اولني جهاني جنګ کې عربي هېوادونه برطانوي استعمار تیکه تیکه کړي وو، خو عربیانو د هغې نه زده کړه کړې ده. نو داسې ښکاري که درېیم جهاني جنګ وخت نو دا به عربي هېوادونه جغرافیایي طور نه بلکې سیاسي طور را یوځای کړي. خو کله چې درېیم جهاني جنګ جنوبي اسیا ته وغځېږي نو هندوستان او پاکستان به هم د جنګ میدان ته رادانګي، ځکه چې د چین او هندوستان په منځ کې به هم جنګ شروع کیږي. نو د چین په وینا به پاکستان د هندوستان سره د جنګ دویم محاذ خلاصوي چې هندوستان په دوه محاذو په جنګ کې بوخت کړي او هندوستان د فشار لاندې راولي. او په ځانګړې توګه به پاکستان ځکه جنګ کې شاملېږي چې دا د پاکستان د بقا ستونزه ده، ځکه چې پاکستان به له منځه نه ځي. نو تر د اخره پورې د پاکستان فوج، بحري او هوایي قواو به دا کوشش کوي چې څومره هم کېدای شي د پاکستان تجزیه کېدل لږ وځنډوي. په داسې حال کې چې د پاکستان تجزیه کېدل حتمي دي. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.